خوږې ټکور ټکور دوا دوا خبرې د معطرې خولې نه راوړلې هوا خبرې. ډېر ښکلی ډېر الدا مطلب د چا خبره چې معیاري کې هغې دپاره څه کول پکار دي کم اړخ ته ډېر چې شومنټ نه کوم دا هم یو شومنټ دی داسې خو تا دا مایک راغستی دی تا دا ذمهواري قبوله کړې ده پکار ده چې ته اوس بیا چې پښتو ادب پښتو اور په لمبو پیانو غږولی لکه هغې د اور لمبو ته داسې خوځولې تاسو نو کلامونه صرف اورئ چې ستاسو په اواز باندې ځلې کېږو که مو وکړلې رښتیا خبرې په خوله هېڅ نه وایو په زړه مو دي بلها ښه سامعین چې که نه ستا په شان او چې د خېټې غم او د ظالمو ناروا خبرې د خېټې غم او د ظالمو ناروا خبرې د سړي زړه نه وي خو یو سي د دنیا خبرې. دا باندې تپوس کوو چې تاسو خاص په سکرین باندې ولې نه راځي؟ په سکرین خو دا سکرین دی زه پرې اول ته دا وایي چې دا سخت خو یې اواز مو دغه خوږ دی خوږوالی پکې مو را پیدا کړی د یو اذان د برکته د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځې او هغې که څه خطا کړي نو مال یې سزا راکړه او هغې که څه خطا کړي نو مال یې سزا راکړي زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځې. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو یو ځل بیا په شیرګړ کې موجود یو راسره بلال وی راسره ولاړ دی د هغې په ښکلي اواز کې د هغې یو څو شعرونه تاسو ته وړاندې کوو انداز یې هم ډېر زیات ښکلی دی او اواز یې هم ډېر زیات ښکلی دی د اواز یې داسې د خلکو زړه کې لار کوي ما ورته ډایرکټي ویل مې نه اواز دې نه تباهي ده. بلال صاحب طرف ته ورځو هغې ته په پروګرام کې هرکلی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب څنګه یې؟ خیر دی. اول ته دا وایي چې دا سخت خو یې اواز مو دغه خوږ دی خوږوالی پکې مو را پیدا کړی دی دا اصل کې سته هغه ښه سامعین چې که نه ستا په شان نو اواز د باندې زما ځکه خوږ لګي ته ما ښه اورې. مننه خوشحاله اوسئ. بلال بھائی دا راته چې تخلص په څه دی؟ تخلص مې فردوس دی. بلال فردوس. بلال فردوس. کرمو کتونکو بلال بھائی چې کوم دی داسې خاص په سکرین باندې نه راځي پته نشته ولې بلال بھائی دا باندې تپوس کوو چې تاسو خاص په سکرین باندې ولې نه راځي؟ په سکرین خو دا سکرین دی زه پرې رالم نو دا اوس هم لکه چې خبره چې موږ ډېره وینا درته وکړه خیر دی یو مرکه راسره وکړه تاسو خو ویل چې مرکه زه نه کوم اولني کې خو ما دې زه شاعر نه یم دا نو داسې ده چې ادب ډېره لویه دنیا ده په پښتو ادب کې ډېر زیات کار شوی دی ډېر لوی لوی خلک دي نو چې اوس زه راځم ما سره غونډې لسه ته غزلې دي چې هغه غزلې دي که نه دي خړپوس یې کومه دغې خاطره زه وایم چې په دې شیشې نه زه ما ته ډېر کار په سر پروت دی او خلک شته چې په شیشه وستایلی شي زه یم چې هغوی وستایلی شي چې مونږ یې وپېژنو. دې نه دا ثابتېږي چې بلال وایي چې کوم دی دا چا خبر چې د هغه بعضې خلک وي که نه چې یو کړم وله ورځي نو ځان به هغه شو کوي نو تاسو کې هغه شومنټ نشته دی. دا زه چې شومنټ نه کوم دا هم یو شومنټ دی داسې به ووایو بهرحال د دې خبرې نه به تېر شو. بلال بھائی که څه زموږ مینوال ته ډالۍ کوئ ستاسو ښکلي انداز کې د درې شعره به درته ووایم دا چې د خېټې غم او د ظالمو ناروا خبرې د خېټې غم او د ظالمو ناروا خبرې د سړي زړه نه وي خو یو سي د دنیا خبرې ډېر ښکلی او وژلې کېږو که مو وکړلې رښتیا خبرې که مو وکړلې رښتیا خبرې په خوله هېڅ نه وایو په زړه مو دي بلا خبرې. دا شعر بیا وایي. وژلې کېږو که مو وکړلې رښتیا خبرې په خوله هېڅ نه وایو په زړه مو دي بلها خبرې او خوږې خوږې ټکور ټکور دوا دوا خبرې خوږې خوږې ټکور ټکور دوا دوا خبرې د معطرې خولې نه راوړلې هوا خبرې. ډېر ښکلی ډېر الدا بیا وایي. مننه. د خوږې خوږې ټکور ټکور دوا دوا خبرې د معطرې خولې نه راوړلې هوا خبرې او چې حافظه به مې مضبوطه که مضبوطه نه وي چې حافظه به مې مضبوطه که مضبوطه نه وي هر څه شو هیر هر څه شو هیر خو رانه هیرې نه شوې ستا خبرې. ډېره زیاته ډېر ښکلی ډېر نو تاسو نو کلامونه صرف اورئ چې ستاسو په اواز باندې وینې وه پوه شوې تاسو خبرې کمې کړو کلامونه به نه ډېر اورو کلامونه بس چې په دوه لمحو کې به وچیږي دغه څو څاڅکي دي او ژوند په یو پاڼه غورځېدلي د اوبو څاڅکي دي او د چا په ټول وجود د مالګې د اوبو څاڅکي دي په لاسو څاڅکي دي په مخ څاڅکي په خپو څاڅکي دي او د چارندام نه بغیر مونځ کېږي د دغه مزدور د خپو تر ګوتو یې راغلي د خولو څاڅکي دي
او چینی مې لاسو کې دي جاړم وخت په بیرته نه ځي په یو سړه ډوډۍ مې کړي د غوړو ساس کې دي ډېر ښکلی ډېر اعلی او جبرن نکاح بند کمره د بېوسۍ احتجاج بنګړي خواره واره پراته دي په بنګړو ساس کې دي او ډېر اعلی لاس مې په سپینه ګیره راخ کو ستا تصویر مې کتو لاس مې په سپینه ګیره راخ کو ستا تصویر مې کتو چشمې مې کېښودې په میز او په چشمو ساس کې دي او په سپین رخسار یې خوله داسې د بلال فردوسه لکه د پرخې په وړو وړو غوټو ساس کې دي ډېره زیاته مننه ډېر ښه بلال بھائی دا خپل کم یو شاعر ډېر زیات خوښېږي نو چې شاعري به سمې خوښي صحیح لکه چا په صحیح معنو کې شاعري نو د چا مطلب غزلې یا ډېرې ګوري یا اوري یا د کم شاعر یا کم نو زمونږ داسې ده چې زمونږ بدنصیبي دا ده بلکې ملامت یو په دې خبره چې ډېر شاعران نه پیژنو او نو خو کوشش کوو نو خو چې کم شاعر هم ګورو او په کتاب کې دغه شعر راځي غزل راځي نو ډېر زیات معیاري د پښتو په ادب کې ډېره معیاري شاعري شوې ده او په دې باندې مشران ډېر ښه پوهېدي نو چې کم شاعر هم رالو ګورو د کلاسیک نواله د تر اوسه پورې چې څونه جدت پکې راځي نو شاعري زموږ ښکلې ده بنیادونه هم ښه دي چې مضبوط بنیادونه یې ښودي شوي دي نو شکر دی زموږ شاعري ښه ده نو ټولو شاعري ښه ده شاعر یادوم نو بې انصافي ده سوشل میډیا په کم سترګو ګورئ سوشل میډیا خو بس داسې ده چې هر څیز چې کوم دی نو سایډ افیکټس هم وي او دغه مې د پازیټیو دغه مې که نه مثبت اړخونه مې منفي اړخونه مې نو سوشل میډیا مثبت اړخونه خو ډېر دي او لکه اسانتیا راغلی ده که نه نو اسانتیا ده نو سوشل میډیا ته په ښه نظر ګورم خو زه یم چې ښه استعمال شي نو ښه خبره ده او هر څیز مقدسه دی خو استعمال یې پکار دی چې بس شاعرانو ته بس څه اس ام اس ورکوئ څه پیغام به ورکوئ نو شاعرانو خو بس شاعري دي کوي دغه میسج دی چې شاعري دي کوي چې شاعر دی نو ښه شاعري دي وکړي معیاري شاعري دي وکړي خپل تاریخ دی وګوري او د وخت مزاج دی مو پیژني د هغې مطابق د شاعري وکړي نو ښه شاعري دي وکړي اوس هغه پیغام دی درته دا حکم چې لکه زما له هېڅ دعوه نشته چې زه شاعر یم او دا څونه خبرې چې ما وکړې دا د استاد له پکاري او د هغوی باندې هغوی ډېر ښه پوهېږي ما نه پکې خامخا کمی بیشي ډېر زیات راغلي بهرحال تا پوښتنه وکړه چې ما له سره تله ته ما ووایې نو مننه فردوس بھائی دا فردوس بھائی یقین وکړي داسې انسان دی که نه لکه یو کار به وکړي هغه وایي چې دا ما نه دی کړی لکه بعضې خلک وي که نه لکه چا چې ښېګړه وکړي هغه وایي ځان ته پټ پټ کوي لکه دا ښېګړه ما نه ده کړې دا بل چا کړې ده سره نو فردوس بھائی تاسو هم لکه زما مایند لکه څومره تاسې ما وخت تېر کړو زما مایند ته دا راغلی تاسو هماغه انسانانو کې بس داسې دا چې لکه مونږ خلک لکه لیدلي که نه او وینو نو زه خو وایم چې زما دا خبرې د اخري خبرې نه شي لکه دا اخري خبرې زه نه ګڼم زه دعوه نه کوم چې دا به خامخا رښتیا ټیک وي زما خبرې نو دغه مې درته وایي چې دا به لکه خامخا ټیک نه وي استادان شته که نه نو دغه مې چې زما دعوه نشته کرمنو کتونکو فردوس بھائی سره والا ډېره د چا خبره خوشبختي مې ده چې نن راله په لاس راغلی دی او د دې کلامونه چې کوم تاسو ته مخامخ کوم ولې چې فردوس بھائی پته نشته ولې څه وجه ده خپله خو وویله خو ډېرې مرکې چاله نه ورکوي ته مونږ خوشقسمتي ده چې مونږ له راکړلو مرکې دا خبره هم درته وکړم چې زما دعوه نشي چې زه شاعر یم نو زه مرکې ته ځکه نه کښېنم لا شاعري ډېره او کول غواړي که نه ما یو بل شاعر ټکټ نه کوي زما دعوه نه ده د دې وجې زه مرکه نه کوم ما یو شاعر سره مرکه کول هغه وایي چې یو شاعر به هم ځان ته شاعر ونه وایي وایي لکه داسې ټول به وایي چې مونږ شاعران نه یو وایي بس دا خو الله طرف نه ورکړه نه داسې خو نه ده چې شکر الحمدلله او شاعر زه یم چې لکه استادانو ویلي چې څه لکه کولی شي مطلب نو شاعري خو دا نه کوو چې انکار دی کوو چې یاره شاعر زه نه یم خو دونه دا چې لکه لا دونه هغه سټیج ته نه یو رسېدلی که نه او دا خبره زمونږ زه یم چې رښتیا هم د مونږ شاعر به ځان ته وایو خو هغه شاعران شاعري چې سمه معیاري شوې ده نو هغه سټیج ته لا نه یو رسېدلی نو زه یم چې د مخکې نه دا ټوپونه وهل شاعري چې مطلب د چا خبره چې معیاري کې هغې لپاره څه کول پکار دي کم اړخ ته ډېر تګ پکار دی بس دا خو ده چې ښکلې کېږي باله چې وتراشلی شي هیره که نه نو چې سړی ځان وتراشي د دې لپاره خپل لوازمات دي او نو هغه کالج شته یونیورسټي شته استادان شته پښتو ادب کې ډېر لوی استادان زه اوس نومونه علم نو خو زه یم چې موږ ډېر نه پېژنو بهرحال خو شته ډېر هم پېژندلي دي شته نو هغه شته دی د هغوی نه د اصلاح کوي د هغوی سره د ناستې پاستې کوي لوست دی کوي د دغې نه به شاعري ښه کېږي د دغې نه بغیر داسې هغه معیار پکې نشي راتلی نه اصل کې
ستاسو نه کې ټیلنټډ خلک وي او هغه په سکرین باندې نه راځي په شیشه باندې نه راځي ټیلنټډ وي نه په سکرین باندې نه راځي لکه زمون پښتو کې بلا شي ټیلنټ پټ د پښتنو کې خو اوس هغه په سکرین باندې شیشه باندې نه راځي لکه څنګه چې ته نه راځي نو دا خو لکه زمون د چا خبره ناکامي ده په کار چې دا زمونږ د دې خبرې نه تاسو دا دغه وکړئ که نه دا ستاسو ته بار دا خبره زه کوم چې دا مونږ سوشل میډیا ته کم خلک بیا وایي چې مونږ نه راځو نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې دوی تا ته دا وایي اشاره درکوي چې لکه لوی نور خلک شته ته لږ وګرځه وپېژنه خو مونږ خو دا دي چې تا ته دا نشو ویلی اوس زمونږ خو ځان لکه دار سړي خپل چې کوم دی نو روزمره ژوند دی که نه د دنیا کارونه پکې راځي نو موږ په خپل کارونو کې صحیح لکه بیزي نو تا ته خو مونږ دا نشو ویل چې د پلاني پسې لاړ شه په ډنګري پسې لاړ شه خو تا دا مایک راغستی دی تا دا ذمهواري قبوله کړې ده په کار ده چې ته اوس بیا چې پښتو ادب پښتو شاعري نو په کار چې ته بیا خلک وپېژنې په خلکو په هغه خلکو پسې لاړ شي چې کوم مونږ د چا د وجې چې مونږ وایو چې لا وره که مونږ هغه سټیج ته نه ورسېد دغه خلک دي دغه راپیدا کې او دغه خلکو ته وښایه نو دغه زمونږ دغه زمونږ به هغه خلک هم راپیدا کوو موږ به کوشش کوو چې نوې نوې خلک هم خپل کتونکو ته مخ وړاندې راولو کتونکو تاسو به هم راته کمنټس کې ضرور وایئ چې نور چا سره مرکه وکړو چا سره کم خلک ستاسو مخامخ راولو زه اجازت غواړم بلال فردوس به چې کوم دغه ستاسو ته سپارم د هغې په ښکلي اواز کې ښکلي انداز کې که خپل کلام درته وایي هغه د هغې خوښه ده او که د بل چا کلام درته وایي هغه هم د هغې خوښه ده چې خوب په خوب کې مې بیواره رپېدلې ګوتې خوب په خوب کې مې بیواره رپېدلې ګوتې او چا خاپېرېله مې په زلفو کې راښکلې ګوتې ته د یوسف تزا ته وې نه زه د مصر ومه خو چې ناڅاپه مې لیدې ما به چیچلې ګوتې هغې د اور په لمبو پیانو غږوله لکه هغې د اور لمبو ته داسې خوځولې ګوتې نن چا په ژوند کې په ړومبي ځل مزدوري کړې وه نن چا په ژوند کې په ړومبي ځل مزدوري کړې وه نن چا د مور نه په څادر کې پټولې ګوتې نن چا په ژوند کې په ړومبي ځل مزدوري کړې وه نن چا د مور نه په څادر کې پټولې ګوتې دا د هجران لمبو وخلي د ملنګ تصویر دی ویجاړ ویښته سیرې ګریوان او سوځېدلې ګوتې او سترګې په ما پټې دي خلک مې بدنام کړه هسې ځان له مې ایښي دي په خپله مرۍ خپلې ګوتې او څنګه یې کټ له اوږه ورکمه بلال فردوسه کټ له اوږه ورکمه بلال فردوسه چې مې قدم اخیستو ما به یې نیولې ګوتې ډېره